يا الله يا الله. درنو معزز ورونو خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن د روژې مبارکې میاشت دی، 19مه نیټه ده. 19مه ورځ او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ کې قرار لرو. چېرته چې کلونه جګړه شوې، خرابیانې شوې، اوبه او سیلابونو د خلکو ځمکې او جایدادونه له منځه وړي، نو ډېر فقر او بیچارګي ده په دې منطقه کې. نن موږ وشو کولی الحمدلله چې 43 کورنیو ته مرسته ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې موږ دغه مشت نمونه خروار یا برګ سبز تحفه درویش ده، موږ ټولو ته ونه شو کولی چې رسیدګي وکړو. نو دا مو هغه ګلچین څو نفره راټول کړي دي او دغه مرسته ورته رسوو. نو د ځایي خلکو غوښتنه همدا ده چې دلته باید زیاتې مرستې وشي. ډېرې کونډې دي، ډېر یتیمان دي او فقر دی، بیچارګي ده. نو هیله یم چې دغه غریبه او فقیره دره هېره نه کړي او خپلې مرستې ورته راولېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.